کله کله موږ په اخبار کې ګورو، کله کله موږ په موبایل او فیسبوک کې واورو پلار را ولاړ سي خپل زوی عاق. په رواج کې عاق دې ته ویل کېږي یو زوی د بابا او د ادې نافرماني کوله، بابا را ولاړ سو په اخبار کې ورکړو چې دغه د دې زوی زه نه د ښو ذمواره یم نه د بدو ذمواره یم، نه زما د ده سره تعلق شته نه د ده زما سره تعلق چې دی هغه شته، دی زما په مال جایداد کې حتی زما په میراث کې لا د حق چې دی هغه نشته. په اسلام کې دا خبره هیڅ یوه ذره حیثیت نه لري. په اسلام کې دا خبره یوه ذره حیثیت نه لري. ټیک دی بابا دی په خشم سلو، خشم یې وکړي، غصه سلو، لیکن دا نسی کولی چې راولاړ شي خپل زوی عاق کړي، پس له مرګه و د هغه زوی ته بیا حصه نه رسېږي. دا نسی کېدلی. په هر حال کې به و ده ته حصه چې د هغه رسېږي، که پلار خوشحاله و که خوابدی و، که راضي و که ناراضه ولو. دا نسی کېدلی چې بیا ورونه راولاړ شي ورور اخبار ټوکړی یې راخیستی، بیا پس له مرګه د بابا بیا ووایي چې دا ورور زموږ بابا پسې اخیستی و په ژوند کې نیکه وی دا د هغه د نو لحاظه بابا حق نه دی ورکړی، موږ هم نه ورکوو. بابا حق نه دی ورکړی، الله حق ورکړی دی، د الله رسول حق ورکړی دی. هېڅوک دا اختیار نه لري چې راولاړ سي یا خپل زوی عاق کړي یا پس له مرګه هغه ته حق چې دی هغه نه ورکوي. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا کله سړی راولاړ سو نو خپل زوی عاق کړي، دا ګناه ده، لویه ګناه ده، سخته لویه ګناه ده. ستا اوس هم ډېر داسې ځوانان شته چې هغه د بابا او د ادې نافرمانه وي. ابرزي مولوي صاحب راته ویلې ول یو سړی رالی مسجد لره، بیا یې دا وویل چې مولوي صاحب ته به موږ ته خدا وایي چې ته به زما بابا دی زما اولاد دی، ته به دعا ورته کوې. ول مولوي صاحب فصل لمانځه به اعلان هم کوې، بددعا به هم کوې. زما یو بچی دی زه ډېر جنتنګ یم، بددعا به کوې، بددعا. دا به څونه تنګ و دا بابا چې دی راځي و مولوي صاحب ته وایي چې ته به اعلان هم کوې او بددعا به هم کوې. زما وزوی د دعا د مې اورېدلي وو، د بددعا د مې نه و اورېدلي، لیکن نن معامله و دې ځای ته راورسېدله چې خلک څه کوي، خلک د خپل بابا او د ادې نافرماني چې د هغه کوي. اوس لویه خبره دا د عزیزانو په ژوند کې موږ ډېر کله ګورو مابینځ کې په کورو کې بې اتفاقي راشي، بیا یو زوی راولاړ سي هغه بابا ته وایي ما ته زما حق راکړه، ما ته حق راکړه. هېڅ کله زوی پر بابا دا حق نه لري چې یا جایداد یا دکان یا روپۍ شی مې ورکړي. دا بابا خپل شی دی، کې ورکوي د ده خوښه ده، کې نه ورکوي د ده خوښه ده. زوی چې دی هغه حق نه لري. کله کله د زوی او د اولادو د پلار مابینځ کې پریشاني راشي، بیا دغه اولاد او پلار ته وایي به زه جلا کېږم، ما ته زما حق راکړه. نو ستا حق چیرې و؟ ویل هغه دوکانونه. نو دا خو پلار ورته وایي زما دي. وایي نو چې ستا دي بیا خو زه ستا زوی یم نو زه حق نه لرم. نو که ته حق لرې ته پس له مرګه لرې، په ژوند کې نه لرې، په ژوند کې نه لرې. ها دا یوه خبره ده. خدا نخواسته نعوذ بالله یو زوی کافر سو، کافر سو بیا پلار مړ سلو و زوی ته حق نه رسېږي، میراث نه رسېږي، بلکل نه رسېږي. لیکن که دی مسلمان پاته ولو بابا مړ سلو اوس به وزوی ته په هر حال کې چې و نور بچانو ته څه حق رسېږي، د پلار په جایداد کې، د پلار په روپۍ کې، د پلار په حصه کې و د هغه زوی ته به هم حصه رسېږي. اوس که چیرې یو سړی راولاړ سو عزیزانو په خپل ژوند کې دا وکړو چې یاره زما پلانی زوی دی دا زه فارغه کوم، دا زه څه روپۍ ورکوم یا دکان ورکوم زه فارغه کوم، دا جایزه ده که یا؟ علما فرمایي که ته راولاړ سولې په خپل ژوند کې دې و زوی ته یو شی ورکوي، هغه واخیستی ولاړی، پس له مرګه دا زوی بیا حق لري په میراث کې چې کم نور ورونه و خوندې دي هغو ته چش رسېږي و دې زوی ته به هم رسېږي. نو خو هغه د خبره خلاص شوله، ده ته په ژوند کې حق ورکوي یا میراث چې دی هغه د مرګه بعد دی. او په ژوند کې که دی حق ورکوي دا حق نه بلل کېږي، دا ګفت بلل کېږي، دا تحفه بلل کېږي، دا هدیه بلل کېږي، دا هبه بلل کېږي. صحیح سلو بیا هم بنوري ټاون فتوا دا ده که چیرې پلار راولاړ سو، مطلب زوی ته ویلې چې ما ته زما حق راکړه، پلار راولاړ سو بس ستا ما مې ولیکئ، بیا ګواهان هم کښېنول، زوی باندې دا خبره تسلیم کړله چې پس له مرګه بیا تا ته شی نه رسېږي. زوی ویل و بلکل پس له مرګه زه شی نه غواړم، بیا صحیح د پروا نه لري، بیا ورکولی سي. ورېکه
پس له مرګه به بیا و دې زوی ته شی رسېږي نه. ولې د په خپل حق واخیستی که څومره د حق نه ولو او بیا د دا تسلیم کړه چې زه نه غواړم. خو د دې ډېر آسان حل چې دی هغه دا دی. علما فرمایي دی دې راولاړ شي په خپل ژوند کې دی و ټولو بچیانو ته د خپل جایداد ور تقسیم کړي. ور تقسیم یې کوي چې کم زوی غواړي زه جلا کېږم هغه ته خپل حصه ورکړه هغه ولاړې بس خپل کاروبار خپل ژوند سلو. تا چې دا نورو بچیانو ته کم حق ورکړی دی هغه خو تا ټوله کور دی یو ځای یاست ای بیرته سره یو ځای یاست خبره خلاصه سوله. نو به بیا دا نه وي چې یوه زوی ته حق ورکوي بل زوی ته حق نه کوي ور. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام لرالی ولی یا رسول الله زه دا پلانی غلام چې دی دا زما و زوی ته هدیه او تحفه ورکوم. د الله رسول پوښتنه ځینې وکړه نور اولاد لرې؟ ولو لرم. د الله رسول ورته وفرمایل د الله څخه وبېرېږه انصاف وکړه په اولاد کې برابري وکړه ظلم مه کوه کې ورکوې و ټولو ته یې ورکړه. نو دلته چې دی دا یو زوی فارغه کوي داسې مه کوه ځکه د هغه زوی پس له مرګه بیا دعوې کوي راولاړ شه په ګر خپل ژوند کې و ټول اولاد ته د خپل چې څه لري هغه ور تقسیم کړه. چې ور تقسیم دې کړلو نو دا اوس د بابا نه بلل کېږي دا د اولاد بلل کېږي. نو چې بابا خدا نه خواسته سبا نه یې نو خو شی پاته سوی هم نه دی شی نسو پاته. هغه باغي زوی هغه عاق زوی هغه سرکش زوی هغه بیا چش نسي کولی هغه دعوه نسي کولی. صحیح سلو. په دې کې یوه بله مسله مسله دا ده که چیرې دا پلار راولاړ په خپل ژوند کې و اولاد ته دا خپل جایداد ور تقسیموي نو بیا به څه چم کوي؟ د زوی خو دوې حصې دي د لور یوه حصه ده. اوس به څه چم کوي؟ علما فرمایي دی نسي کولی چې راولاړ شي و لور ته یوه حصه ورکړي نیمه حصه و زوی ته پوره حصه ورکړي. که په ژوند کې ته حساب ورکوې پوره به ورکوې چې هلک ته څه ورکوې و نجلۍ ته به هم هغونه ورکوې. هلک ته څه ورکوې انجلۍ ته به هم هغونه ورکوې. د الله رسول فرمایي په اولاد کې به عدل کوې په اولاد کې به انصاف کوي د الله څخه به بیریږي. پس له مرګ هغه به الله فرمایي چې د انجلۍ دومره حصه ده د بچی او د زوی دومره حصه ده. صحیح سلو. یعنی دا عام طور د عاق موږ په اخبار کې ډېر ګورو موږ په فیسبوک په دا میډیا کې ډېر ګورو بیا لویه پریشاني جوړه سي بیا د هغه زوی د ټنګېدو وتلی بیا پس له مرګه د ورونو سره جنجالونه لس کاله خالد پر کیسو به سره تېر کړي. دا څونه غټه بدقسمتي ده. او عام طور دا خبرې هلته راځي چې د خلکو په یوه واده ګزاره نه کېږي. یو واده دی نه غواړي دی دوه غواړي درې غواړي څلور غواړي ابا دا خو هر چا ته څه خوند ورکوي دا چا ته خوند نه ورکوي. هغه شی نه دی لیدلی چې سبا به زما بچیان راغټان سي خامخا به په مابینځ کې دښمني و عداوت و بغض راځي چې رالی نو اوس هغه یو راپورته سو چې بابا زه خپل حق غواړم بابا ما به جلا کوې جنګونه غلاوي بیا نو بد بیا پورونه پیمنټونه هر شی راوړي ستا کور لره نو آخر بابا مجبوره سي زه زویه زه به تا ته شی درکړم موږ دې سره جلا یو. صحیح سو. په شریعت کې عاق کېده چې د هغه حیثیت نه لري نه دا خاص خبره ده. ګناه ده دا زوی چې د خپل پلار و مور نافرماني کبیره ګناه ده لویه ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده. الله دې هر مسلمان چې دی هغه وساتي.